السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن یو ځل بیا د یو نوي درس سره ستاسو په خدمت کې نن هم د حالي جاري زمانې په باره کې خبرې کوو. په حالي جاري زمانه کې یو څو فعلونه استعمالوو سره د جملو سره. ته غواړم تاسو ته تشریح کړم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ او راځئ چې اوس درس شروع کوو. لومړی detester وایي نفرت کول، کرکه کول. یو چا څخه نفرت کوي، کرکه کوي، هغې لپاره detester دا چې د اصلي انفینیټیو فعل دی. je te déteste زه له تا نه کرکه کوم. tu me détestes. تو له ما نه کرکه کوي. il me déteste. هغه له ما نه کرکه کوي. هغه له ما نه کرکه کوي. هر دغه چې وي سبجیکټ لپاره د هماغه ورب اخلي او په منځ کې دغه دویم کس لپاره دغه اخلي. مو معنا زه، تو معنا ته، مو معنا زه. nous te détestons. مونږ له تا نه کرکه کوو. مونږ له تا نه کرکه کوو. vous nous détestez. تاسو له مونږ څخه کرکه کوئ. vous nous détestez. تاسو له مونږ څخه کرکه کوئ. تاسو له مونږ څخه نفرت کوئ. il te déteste. هغوی له تا نه کرکه کوي. هغوی له تا نه کرکه کوي. یعنی هغوی il جمع ده هغوی لپاره او ال جمع یعنی ښځو لپاره هم ال استعمالولی شي. il te déteste هغوی له تا نه کرکه کوي. regarder معنا کتل. je regarde un film. زه یو فلم ګورم. tu regardes un film. تو یو فلم ګورې. il regarde un film. هغه یو فلم ګوري. او فیمینین لپاره هم elle regarde un film. هغه یو فلم ګوري. nous regardons un film. موږ یو فلم ګورو. vous regardez un film. تاسو یو فلم ګورئ. il regarde un film. هغوی یو فلم ګوري. او فیمینین لپاره هم د il په ځای ال ورکې. او دو ځل اس هغه ورکې بیا دلته elle regarde un film. یعنی هغوی یو فلم ګوري. فیمینین لپاره نارینه هغوی لپاره il دی. ښځینه یعنی ښځو لپاره هغوی elle دی. صحیح شو؟ je fais mes devoirs. زه خپله کورنۍ دنده ترسره کوم. devoir کورنۍ دنده. می معنا زما جمع لپاره. فی معنا کول. زه. tu fais tes devoirs.
تو fais tes devoirs تو خپله کورنۍ دنده ترسره کړه یا تو خپله کورنۍ دنده ترسره کوي. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. هغه خپله کورنۍ دنده ترسره کړي یا کوي. او ښځینه لپاره elle fait ses devoirs. Elle fait ses devoirs. یعنې هغه خپله کورنۍ وظیفه ترسره کوي. Nous faisons nos devoirs. Nous faisons nos devoirs. Nous faisons nos devoirs. موږ خپله کورنۍ دنده ترسره کوو. Nous faisons nos devoirs. صحیح شو. Vous faites vos devoirs. Vous faites vos devoirs. Vous faites vos devoirs. تاسو خپله کورنۍ دنده ترسره کوئ. Ils font leurs devoirs. Ils font leurs devoirs. Ils font leurs devoirs. هغوی خپله کورنۍ دنده ترسره کوي. devoir وایي کورنۍ وظیفه ته. می معنا زما، تی معنا ستا، سی معنا د هغوی، نو معنا زموږ، وو معنا ستاسو او لوخ معنا د هغوی. دا موږ او تاسو په پښتو کې ورته ملکي صفتونه وایو. دا هغه شیان دي. arriver 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 معنا رسیدل. یو بل معنا هم لري واقع کېدل. خو دلته موږ د رسیدلو په معنا استعمالوو. J'arrive au collège dans 5 minutes. J'arrive au collège dans 5 minutes. J'arrive au collège dans 5 minutes. زه په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږم. Tu arrives au collège dans 5 minutes. Tu arrives au collège dans 5 minutes. Tu arrives au collège dans 5 minutes. تو په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږي. Il arrive au collège dans 5 minutes. Il arrive au collège dans 5 minutes. Il arrive au collège dans 5 minutes. هغه په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږي. Nous arrivons au collège dans 5 minutes. Nous arrivons au collège dans 5 minutes. Nous arrivons au collège dans 5 minutes. موږ په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږو. Vous arrivez au collège dans 5 minutes. Vous arrivez au collège dans 5 minutes. Vous arrivez au collège dans 5 minutes. تاسو په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږئ. Ils arrivent au collège dans 5 minutes. Ils arrivent au collège dans 5 minutes. Ils arrivent au collège dans 5 minutes. هغوی په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږي. او فیمینین لپاره هم il په ځای el استعمالوي. لکه il els دی، el deux o. Elle arrive au collège dans 5 minutes. هغوی په 15 دقیقو کې کالج ته رسیږي. دا زموږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ او که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. د هماغې په باره کې ویډیو جوړ او راتلونکي کې درته اپلوډ کړم. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ او که چیرې ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، په بیل آیکن باندې کلیک کړئ، په آل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ کله چې موږ ویډیو شروع کوو تاسو ته خبرداری یا نوټیفیکیشن راشي.